سلام دوستانو، په دې ویډیو کې د چرګ د سینې څخه د سیخ کباب پخولو طریقه در سره شریکوم. هیله ده چې خوښ مو سي. د دې کباب لپاره ما یوه د چرګ سینه په دغه اندازه باندې میده کړې. د مصالې لپاره یې 2 قاشوغه په اندازه باندې د زیتون غوړ، 1 قاشوغه اوږه، 1 قاشوغه تور مرچ، نیمه قاشوغه کورکمن، 1 قاشوغه سره مرچ، 1 قاشوغه مالګه، 1 دانه لیمو، 2 قاشوغې هم مستې. غوښه له مصالې سره ښه ګډه کړئ. 5 ساعتونو لپاره یې پرېږدئ چې مرینیټ سي. 3 دانې تازه د لمر مرچ په دغه رقم یې میده کړئ. 5 ساعته بعد کله چې غوښه ښه اخته سوه، بیا به یې دغه رقم په سیخانو کې کېږدئ. کبابونه مو چې په تبۍ کې کېښوده، 1 قاشوغه غوړي په سر باندې واچوئ، 1 نیمه قاشوغه هم ګرمې اوبه ور واچوئ. د تبۍ سرپوښ پې کېږدئ. 10 دقیقو لپاره یې په متوسطه حرارت پرېږدئ چې پاخه سي. 10 دقیقې بعد له تبۍ څخه سرپوښ لرې کړئ. کباب دغسې اوبه پرېږدي، حرارت ورپسې زیات کړئ تر څو کباب اوبه وچکي، په غوړیو راسي. که مو ویډیو خوښه سوې وي دوستانو، نو هیله کوم لایک او سبسکرایب هیر نه کړئ.